هواوی خپل پی سیریز فلیگشپ ټلیفونونو کې P40 یا P40 سیریز مارکیټ ته وړاندې کړ. په دې ټلیفونونو کې داسې نوښتونه شوي چې زما پر نظر به نوره د موبایل کمپنیانې ترې کپي کړي. نو وګورو چې آخر داسې څه دي په دې سیریز کې. آیا سامسونګ S20 او آیفون 11 سیریز ته به ماتې ورکړي او که نه؟ نو په دې باندې د پوهېدو لپاره دا ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ. السلام علیکم، زه یم احمد او تاسو ګورئ سمارټ افغانستان. په P40 سیریز کې هواوی درې ماډله موبایل وړاندې کړل چې یوې P40 دی، بلې P40 پرو او بلې P40 پرو پلس دی. لکه څنګه چې سامسونګ په S20 سیریز کې درې ماډله موبایل وړاندې کړي وو، هماغه شانتې هواوی هم په P40 سیریز کې درې ماډله موبایل مارکیټ ته وړاندې کړ. که د دې ډبې ته وګورو نو نارمل هواوی ډبې دی، خو دا ځل د هواوی اپلیکیشن لوګو په نصب شوي. ښکاري داسې چې هواوی د خپل اپ سټور مشهورولو کوشش کوي. که د دې سیریز ډسپلی ته وګورو نو په نړۍ کې په لومړي بار هواوی کمپنۍ خپل دا موبایل کې څلورو خواو کرب ډسپلی استعمال کړي. مخکې چیرې هم په کم موبایل کې څلور خواو کرب ډسپلی نه دی استعمال شوي، البته دوه خواو خو په اکثره موبایلونو کې به. په دې سیریز کې ډېر رنګونه استعمال شوي: آیس وایټ، ډیپ سا بلو، بلاک، سیلور، بلش ګولډ، سیرامیک وایټ او سیرامیک بلاک. بیټري د P40 3800 ملي امپیره ده، بیا د P40 پرو او P40 پرو پلس 4200 امپیره ده، کومه چې ډیره لویه نه ده خو بیا هم ډیر وخت تیروی شي. چارجر ورسره 40 واټه هواوی فاست چارجر دی، کوم چې مې 30 او P30 سره هم وو. ښکاري داسې چې په 2020 کال کې به وایرلیس چارجر ټیکنالوژي لا پرمختګ وکړي، خو اوس لپاره هواوی تر نورو واړو کمپنیانو نه وړاندې ده، ولې چې هواوی P40 سیریز سره 40 واټه وایرلیس فاست چارجر هم وړاندې کړ، کوم چې وایرلیس چارجر ټیکنالوژي کې تر اوسه پورې نه و جوړ شوی، خو هواوی دا کار وکړ. ریم په درو واړو کې 8 GB استعمال شوی. که د ډیټا ذخیره وګورو P40 یو سره 28 GB او 256 GB کې راځي، P40 پرو بیا یو سره 28، 256 او 512 GB کې راځي، خو P40 پرو پلس بیا 256 او 512 GB کې راځي. که د اپریټینګ سیستم خبرې وکړو نو درو واړو کې انډرایډ 10 ورژن استعمال شوی د EMUI 10.1 ورژن سره، خو بغیر د ګوګل اپلیکیشن څخه. مطلب مې دا دی چې دا کې د ګوګل اپلیکیشن به کار نه کوي. چیپ پکې کیری 990 5G استعمال شوی، کم چې Mate 30 کې هم استعمال شوی و. نو اوس به راشو د ټلیفون مین فیچر ته، کم چې د دې په وجه د موبایل پیژندل کیږي. هغه د دې موبایل کیمرې دي. په درو واړو موبایلونو کې مختلفو کیمرو سیټ اپ شوی. په P40 کې 3 کیمرې دي، په P40 پرو کې بیا 4 دي او P40 پرو پلس کې بیا 5 کیمرې لګیدلي. P40 کې اوله کیمرا 8 میگا پکسل ټیلی فوټو لپاره ده، دویمه بیا 50 میگا پکسل الټرا ویژن وایډ کیمرا ده د 10x ډیجیټل زوم سره، او دریمه 14 میگا پکسل الټرا وایډ کیمرا ده. P40 پرو کې 40 میگا پکسل الټرا وایډ سینی کیمرا ده، دویمه 50 میگا پکسل الټرا ویژن وایډ کیمرا ده 10x ډیجیټل زوم سره، دریمه 12 میگا پکسل ټیلی فوټو کیمرا ده د 15x اپټیکل زوم سره، او بلې TOF کیمرا ده د ډیپ تصویرانو لپاره. په P40 پرو پلس کې بیا د ټیلی فوټو لپاره 2 کیمرې لګیدلي، دواړه 8 میگا پکسل دي، خو یوه 10x اپټیکل زوم لري او بلې 3x اپټیکل زوم لري، او د نور کیمرې P40 پرو سره یو شانتي دي. د سیریز کې چې کوم امیج سنسر لګیدلی هغه غټ دی، حتی که S20 موبایل ته هم وګورو د هغې نه هم غټ دی، چې د دې سنسر په وجه به د ایمیج کوالټي نوره هم پیاوړې شي. که د ایمیج سنسر په اړه پوهېدل غواړئ نو زما میگا پکسل څه ته وایي هغه ویډیو وګورئ. زه به لینک په ډسکرپشن کې شیر کوم در سره، په هغې باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو ښه پوه شئ چې ایمیج سنسر کې غټ سنسر څه ګټې دي. د P40 سیریز کیمرو په اړه ځان ته یو ویډیو درته جوړوم، په هغه ویډیو کې به مکمل تشریح کوم درته. که یې دلته درته تشریح کوم نو د ویډیو نوره هم زیاتیږي. په فرنټ کې 2 کیمرې لګېدلي د AR سنسر سره، دواړه 22 میگا پکسل دي چې یوه کیمره ډیپ تصویران او بایومټریک لپاره استعمالیږي،
او د دې سنسر په تھرو AI gesture control فیچر هم ور اضافه شوی. په دې کې د درو مایکروفونونو سیټ اپ شوی چې یوې آډیو زومینګ لپاره دی چې څه شی زوم کوو د هغې آډیو به هم رااخلي. هواوی په مارکیټ کې د موبایل ښایسته ډیزاین او کیمرو د ښې کوالټۍ په وجه مشهور دي. که چیرې په هواوی باندې ډونالډ ټرمپ بندیزونه نه وی لګولي چې هواوی سره د امریکې غټو کمپنیانو کار پرېښودو، خاص کر ګوګل، نو زما پر نظر چې اوس به په نړۍ کې د موبایل ټلیفونونو جوړولو اول نمبر کمپنی به. ولې که ډیزاین یې وګورو ډېر یو ښایسته پریمیم ډیزاین لري. که د موبایل کوالټي وګورو نو ډېره ښه کوالټي لري او قیمتونه هم د نورو په نسبت راټیټ دي. اوس به P40 سیریز قیمتونو ته راشو. د P40 قیمت 299 ایرو ټاکل شوی د 8 GB ریم او 128 GB سټوریج سره. دا به د 1 اپریل نه پس اویلیبل وي. هواوی P40 پرو قیمت بیا 999 ایرو ټاکل شوی د 8 GB ریم او 256 سټوریج سره. دا به هم د 1 اپریل نه بعد شتون ولري. او هواوی P40 پرو پلس قیمت بیا 1399 ایرو ټاکل شوی د 8 GB ریم او 512 سټوریج سره. دا به بیا د جون په میاشت کې اویلیبل یا شتون ولري. واقعا زما پر نظر د موبایل کې ډېر نوښتونه شوي، خو تاسو هم ماته په کمنټ کې ولیکئ چې څه مو خوښ شول پکې. نو که چیرې مو ویډیو خوښه شوي لایک یې هم کړئ در سره. او که زموږ دې چینل ته نوي وئ او غواړئ چې ټیکنالوژۍ په اړه نوي خبرونه او معلومات واورئ نو دا چینل در سره سبسکرایب او بیل نښان هم کلیک کړئ ترڅو د دې چینل راتلونکي ویډیوګانې تر ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي. د لیدو مو منندو یم. د خدای په امان.